ولسمشر ته د سیاسي څیرو پرانیستی لیک. ستاسو شاوخوا کسان د سولې فعالینو د ترور او ګوښلو هڅه کوي. سیاسي او د سولې د برخې یو شمېر فعالین وایي د ولسمشر نږدې کسان او د ملي امنیت ادارې یو شمېر چارواکي د حکومت د منتقدینو په ترور کې لاس لري. یو شمېر سیاسي څیرو چې خبریالان او مهم پخواني لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل دي په یوه لیک کې له ولسمشر غوښتي چې د وروستیو هدفي وژنو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې ولسمشر ته نږدې یوه کړۍ فعاله شوې چې د ولسمشر له مرستیالۍ نیولې د ملي امنیت تر مرستیالانو نورو لوړپوړو چارواکو هم پکې شامل دي. د دوی په خبره دغه کسان په لوی لاس سیاسي مخالفین او هغه شخصیتونه په نښه کوي چې پر حکومت نقد کوي او یا د سولې په برخه کې فعالیت لري. دوی په پرانیستي لیک کې له ولسمشر غني غوښتي چې په دې اړه د خپل دریځ روښانه کړي او یو بېطرفه پلاوی د وټاکي څو دغه موضوع روښانه کړي. سیاسي شخصیتونه ادعا کوي چې یاده کړۍ دوی ته د مرګ ګواښونه کوي او د چولي ترهګریزو ډلو وسایلو له لارې دوی ته خبرداری ورکوي. دوی ویلي که ولسمشر وغواړي په دې اړه اسناد هم ورسره شریکوي او مخامخ ورسره خبرې هم کوي.